أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى من تبعه إلى يوم الدين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ورونو داراتلونکی بیان هم د دې امت تاریخ دی، هغه چې زموږ زړونه غواړي چې حادثات او وقایع یې واورو او په امامانو او خلفاو راشدینو پسې د دې امت اقتدا وکړو، او اوس به په دې پتو کې د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما سیرت واورو، او پوه به سو چې زموږ سلف صالح څنګه ژوند کاوه، عمل یې څنګه و، جهاد یې څنګه و، او فتوحات یې څنګه و، او دین د اسلام یې څنګه نشر او تر موږ پورې راورساوه. او دا سیرت د هغه دوو غوره اصحابو دی چې پس له رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دې امت علمبرداران او پیشوایان دي. اوس به د هغه زمانې او وخت بیان درته وکړو چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په وفات پورې مشتې ده. پس له وفات څخه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دوره د خلافت او حکم د خلفاء الراشدین المهدیین شروع کیږي. هغه خلفاء الراشدین چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته امر کړی دی چې په دوی پسې اقتدا وکړو او د دوی متابعت وکړو. او د الله عز وجل څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې مسلمانانو ته بیرته هغه خپل عزت را وګرځوي. ورونو، لکه څرنګه چې په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې مو واورېدل چې اول خلیفه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، نو طبیعتا زموږ بیان د هغه رضی الله تعالی عنه په باره کې دی، او د مخه تر دې چې په بیان د هغو واقعاتو چې پس له رحلته د رسول صلی الله علیه و آله وسلم پیښې سوي دي شروع وکړو. اول به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مختصره سوانح بیان کړو. ابوبکر چې نوم یې عبدالله دی، د ابو قحافه زوی دی، او د ابو قحافه نوم عثمان دی. نو ابوبکر یعنی عبدالله ابن عثمان ابن عامر چې په قوم قریش دی، او په نسب کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره په مره ابن کعب کې یو ځای کیږي، چې مره د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د نیکهګانو څخه دی، او ابوبکر د فیل تر کال 2 کاله وروسته زیږېدلی دی. نو دی تر رسول صلی الله علیه و آله وسلم 2 کاله کشر دی. غنی او مالدار سړی و، د غریبانو سره کومک کاوه، د میلمنو یې احترام او عزت کاوه، ښه او د غوره اخلاقو خاوند و. د مخه تر اسلام هم په ښو اخلاقو مشهوره و، او د ده دغه ښه اخلاق پس له د ده د اسلام څخه ډیر او په واضح شکل ښکاره سوه. دی رضی الله تعالی عنه هغه اولین نفر د نرانو څخه دی چې مسلمان سوی دی، مګر اولین د بشر چې اسلام یې راوړی دی خدیجه رضی الله تعالی عنها ده، او بیا علی رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانېدو په وخت کې هلک و. نو اول د کوچنیانو چې په اسلام مشرف سوی دی علی رضی الله تعالی عنه دی، او بیا نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه مسلمان سوی دی. او زید هم د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې اوسېدی. نو خدیجه، علی او زید رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول هغه کسان دي چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې اوسېدل. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر کور د باندې او په نرانو کې اول نفر دی چې و اسلام ته داخلیږي. او ابوبکر رضی الله تعالی عنه لره په دغه اسلام او مسلمانېدو کې ډېر لوی فضیلت او برترسته. هغه دا چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما هیڅوک و اسلام ته نه دی رابللی مګر هغه به یو څه تردد، نقاش او سوال و جواب را سره کاوه بې له ابوبکر څخه. نه سوال کړی دی نه پوښتنه. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته راغی ویل یا ابابکر، الله جل جلاله زه د دې امت رسول کړم، او دا مې وظیفه ده چې خلق و وحدانیت ته راوبولم، او ووایي لا اله الا الله وانی رسول الله،
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بالفور او بلا نقاش وویل اشهد انك رسول الله. او د ابو بکر رضی الله تعالی عنه صداقت او تصدیق په ډیرو شیانو کې ښکاره سو، تر څو چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اسراء او معراج په ورځ لقب د صدیق ورکړي. کم وخت چې نورو خلقو رسول صلی الله علیه و آله وسلم کاذب بلی العیاذ بالله، او د تصدیق کاوه او ویل به صدقته، تر څو چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل او ته یا ابا بکر صدیق یې. او په دغه لوی او عظیم لقب سره مشهوره سو. صدیق یوازې لقب او په دنیا کې مرتبه نه ده، بلکې صدیق په دنیا او آخرت کې یوه مرتبه ده چې د نبوت چې په نبوت پسې ده. پس له نبوته بله مرتبه د صدیق ده. صدیقین په درجه کې تر شهداء لوړ دي، او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خاص فضیلت کې صحیح حدیث شریف راغلی دی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پس له انبیاو بهتر او شتر ابو بکر پر مځکه نه دی ګرځېدلی. ما وطئ الارض بعد الانبیاء خیر من ابي بکر. دا څونه فضیلت دی، دا څونه درجه ده، هیڅوک یې نه لري. دا د رسول صلی الله علیه و آله وسلم شاهدي ده چې پس له انبیاو څخه افضل او بهتر انسان ابو بکر رضی الله تعالی عنه دی. دا د ابو بکر رضی الله تعالی عنه درجه او مرتبه ده. او پس له هغه چې دی رضی الله تعالی عنه مسلمان سو، یوازې په اسلام یې هم کفایت ونه کړي، بلکې فورا یې دعوت هم شروع کړي او خلق یې و اسلام ته را دعوتول. هغه د ده په واسطه او دعوت چې مسلمانان سوي دي د هغې جملې څخه عثمان ابن عفان، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي، او داسې نور ډیر دي. دغه اصحاب کرامو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس ایمان نه دی راوړی، بلکې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لاس مسلمانان سوي دي. دی رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او فورا یې دعوت شروع کړي. د ده په دعوت او واسطه 15 هغه نفر مسلمانان سوي دي چې د جنت زیری ورکول سوی دي، چې عشره مبشره ورته ویل کیږي. عشره مبشره هغه 10 نفر اصحاب کرام دي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر دې دنیا و هغو ته هغه د دوی د صدق او قوي ایمان په خاطر د جنت زیری ورکړي دي. او موږ مسلمانان پر دې ایمان لرو چې دغه 10 نفر حتما جنت ته داخلیږي. خو د دغه 10 نفرو څخه 15 د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په واسطه او دعوت مسلمانان سوي دي. دا څونه درجه او مقام دی. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په آزادولو کې د مسلمان مریانو حصه اخیستې ده. هغه مسلمان مریان یا منځي چې مالک خاوند به کافر وو، د رضی الله تعالی عنه به ځینې رانیول او آزاد به کړه. د هغې جملې څخه چې د رضی الله تعالی عنه رانیولي او آزاد کړي دي یو هم بلال رضی الله تعالی عنه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي ابو بکر سیدنا و اطلق سیدنا، یعنی ابو بکر زموږ سردار دی او زموږ سردار یې آزاد کی، چې مقصد یې بلال رضی الله تعالی عنه. او بل عامر ابن فهیره دی چې دا آزاد کړی دی. او نور داسې ډیر دي چې د کفارو سره به مریان و، د رضی الله تعالی عنه به رانیول او آزاد به کړه، چې دا کار هم د ده د فضیلتو څخه یو فضیلت دی. د سیرت او تاریخ علما د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قیافې بیان په داسې ډول کوي چې ابو بکر صدیق نه جګ او نه ګردی و، میانه قدی و او سپین پوستی و، ډېر ډنګر و، د مخ غوښې یې ډېرې لږ وې، سترګې یې د سترګو په کاسو کې دننه وې، یعنې د ډنګرتیا په خاطر یې سترګې دننه وې. او اقنع الانف، انف اقنع په عربي کې و هغه پزې ته ویل کیږي چې د پزې مابین یې لوړ او جګ وي، او د پزې څنډه یا د پزې سر یې د کښتې خواته راتیر وي، چې و دغه قسم پزې ته انف العربي هم ویل کیږي. او کم وخت چې ژیره یې سپینه سوه نو یې په نکروزو سره کول. دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قیافې وصف و. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه 6 اولاده درلودل،
چې 3 یې زامن وه او 3 یې لوڼې. زامن یې عبدالله، عبدالرحمن او محمد رضی الله تعالی عنهم نومېدل. عبدالرحمن او عبدالله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره صحبت کړی دی بې له محمد څخه چې هغه پس له وفاته څخه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زیږېدلی دی. او لوڼې یې اسماء، عایشه او ام کلثوم رضی الله تعالی عنهن نومېدلې. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زامن او لوڼې دي. او د مخه تر دې چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت مبعوث کړی سي، ابوبکر صدیق د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اشنای او ملګری و. او دغه ملګرتیا یې ټول عمر دوام وکړي تر څو چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کاوه. او که دا خبره لا هم پر زیاته کو چې دغه ملګرتیا یې په هغه حجره مبارکه کې چې د دواړو روضه ده هلته هم دوام وکړي. او الله جل جلاله ابوبکر صدیق په قرآن کریم کې ذکر کړی دی او صاحب یې بللی دی، یعنی د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ملګری بللی دی. الله عز وجل د سورة التوبه په 40 نمبر آیات کې فرمایي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اذ یقول یعنی کم وخت چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وویل یا وایي لصاحبه و خپل ملګري ته مه خفه کېږه، بېشکه چې الله جل جلاله زموږ سره دی. نو الله جل جلاله هم صاحب او ملګری د رسول صلی الله علیه و آله وسلم بللی دی. او کم وخت چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم و حبشې ته د هجرت امر وکړي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم هجرت وکړي او حبشې ته رهي سو. خو په لار کې ابن دغنه ولیدی چې دغه ابن دغنه د عربو د یو قبیلې سردار او رئیس و. او ویل یا ابابکر چیرې ځې؟ ده رضی الله تعالی عنه ورته ویل حبشې ته ځم او د مسلمانانو د تکلیف او تریخ ژوند حال یې ورته بیان کړي. ابن دغنه ورته وویل یا والله تا غوندې سړی باید د مکې څخه ونوځې، ته کریم شریف د ښو اخلاقو خاوند او مهمان نوازه، تا څنګه د مکې څخه باسې؟ بیرته درځه او ته زما په جوار او ساتنه کې. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته راوګرځېدی. نو له دې جهته ده رضی الله تعالی عنه لره هغه د حبشې د هجرت اجر او ثواب شته، خو د ابن دغنه د جوار په خاطر بیرته راوګرځېدی. او بیا چې په مکه مکرمه کې ولیدل چې مسلمانانو ته ازار او تکلیف ورکول کیږي، ویل یا والله ما ته دې هم هغه تکلیف راورسیږي کم چې نورو مسلمانانو ته ورسیږي. بیرته یې هغه د ابن دغنه جوار وررد کړي او د مسلمانانو سره په هغه ازارو او تکالیفو کې تریخ ژوند تېراوه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فضایلو څخه یو فضیلت دا دی چې ده د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا و مدینې منورې ته هجرت وکړي. او دی هغه یوازنی شخص دی چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره په دغه سفر کې د هجرت ملګری و. او د هغه سره 3 ورځې هغه د غره په غار کې تیرې کړې چې غار ثور ورته ویل کیږي. او د مدینې منورې پر ټوله لار یې ملګری و. او الله عز وجل فرمایي اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. دا چې الله عز وجل فرمایي ان الله معنا، دا هم د الله جل جلاله د طرفه یو صفت دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دپاره. ولې چې الله عز وجل داسې نه فرمایل ان الله معي چې یوازې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ځینې مقصد سي، بلکې معنا وویل سوه چې د الله جل جلاله ملګرتیا کومک او تایید د دواړو سره دی. یعنی د الله جل جلاله کومک زما او ستا سره دی یا ابابکر. او بل دا چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه لور عایشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه چې د نکاح په وخت کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها عمر 9 کاله و، او پس له 3 کاله یې واده کړه چې هغه وخت عمر 11 کاله و. او دغه واده پس له هجرت څخه و. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره و ټولو غزاو ته حاضر سوی دی. هیڅ کله د یوې غزا څخه هم نه دی پاته سوی. او په ډیرو غزاو او ډیرو سریو کې د مسلمانانو د بیرغ وړونکی او اخیستونکی هم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و.
حتی د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په آخري غزا کې چې غزا د تبوک وه هلته هم د مسلمانانو بیرغ د ده رضی الله تعالی عنه څخه و. کم وخت چې مکه مکرمه فتح سوه او بیا د حج وخت سو، رسول صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې داسې حج وکړي چې هلته کفار هم موجود وي او داسې خلق هم وي چې لس ګرځي او لس طواف کوي. نو یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کوي چې دغه کال په عوض د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د حج امیر وي، او په دغه کې اشاره ده چې دی رضی الله تعالی عنه به د مسلمانانو امیر وي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت د نهم کال حج په مسلمانانو ادا کوي، او بیا چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم مرید او وفات یې قریب و، رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی ابا بکر امر کوي چې و خلقو ته لمونځ ورکړي. او دا خبره په مسلمانانو کې معروفه او مشهوره وه، هغه چې و خلقو ته لمونځ ورکوي امام وي هغه د دوی امیر وي او امیر یې دی، چې دا بیا د ده رضی الله تعالی عنه پر امیروالي بله علامه وه. نو هغه نفر راغی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ووایي چې خلقو ته لمونځ ورکړه، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې نه کوي پیدا. نو یې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې خلقو ته لمونځ ورکړه. عمر رضی الله تعالی عنه خلقو ته لمونځ ورکاوه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د ده آواز واورېدی. رسول علیه الصلاة والسلام مریض او په بستر کې پروت و، او وی فرمایل این ابو بکر این ابو بکر یأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. درې واره دغه جمله تکرار کړه چې معنا یې چیرې دی ابو بکر، چیرې دی ابو بکر. دغه کار یعنی چې غیر له ابو بکر څخه د بل څوک امام وي الله او رسول او مسلمانان یې منع کوي. دا چې بې له ابو بکر بل څوک خلقو ته لمونځ ورکړي دا الله او رسول الله او مؤمنان نه خوښوي. چې د دغه وینا څخه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم هم دا اشاره او علامه ښکاره کیږي چې الله او رسول الله او مؤمنان دا نه خوښوي چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دی صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه دی بې له ابوبکر څخه بل څوک وي. دا ټوله هغه علامې دي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر خلافت دلالت کوي. او په صحیح حدیث شریف کې راغلی دي چې یوه ښځه و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او یو شی یې ځینې وغوښتی. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل په راتلونکي کال کې راسه. ښځې ویل که مې ته نه کړې پیدا یعنی ته نه وې موجود. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل و ابوبکر ته راسه، چې دا د ده رضی الله تعالی عنه پر امارت او خلافت بله علامه ده. او کم وخت چې مسلمانانو پس له رحلت د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په ثقیفة البنی ساعده کې پر امیر او خلیفه مشوره او بحث کاوه چې څوک به د مسلمانانو امیر وي، او هر چا مختلف نظر درلودی. خو دغه اختلاف حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په یوه خبره ختم او پای ته ورساوه چې ویل ایا په تاسې کې داسې یو څوک شته چې ابوبکر ته دې لمونځ ورکړي، یعنی په لمانځه کې دې د هغه امام سي. ولې امامت د امیر وظیفه وه، نو که هر څوک امیر وي هغه باید امام هم وي. نو که بل څوک امام سي ایا هغه دا قبلوي چې د ابوبکر امام دې هم وي؟ حال دا چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر امام ګرځولی دی. د دغه سوال په جواب کې هیڅوک نسوه ولاړ، ځکه په ټولو مسلمانانو کې داسې څوک نه و چې هغه دې ځان د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د امامت لایق وبولي. او په صحابه کرامو کې دا مشهوره او معلومه خبره وه چې امیر به امام هم و. نو صحابه کرام په دې نه و راضي چې د داسې چا امامت وکړي چې هغه څوک د رسول صلی الله علیه و آله وسلم امام کړی وي. څرنګه چې ټول مسلمانان د دغه سوال په جواب کې چپ سوه، نو عمر رضی الله تعالی عنه و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل یا ابا بکر لاس دې راوغځوه چې بیعت در سره وکم. هغه هم لاس ور اوږد کړي او مسلمانانو بیعت ورسره وکړي. نو شرف د خلافت د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه په نصیب سو. محترم ورونو، د سیرت په آخري پته کې تاسې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت حالات واورېدل،
او بیا مو واورېدل چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په څه ډول د خلافت دپاره اختیار کړه سو. او دا هم هلته درته معلومه سوه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل رحلت د مخه یو لښکر جوړ کړي چې په شام کې د قزاعه پر قبیلې حمله وکړي او جزا ورکړي، او رومیان هم په دغه حمله وبېروي، او د دغه لښکر مشر او قومندان یې اسامه ابن زید مقرر کړي، او دغه لښکر په نامه د اسامه د لښکر مشهور دی، او رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دې لښکر د مشرتوب دپاره اسامه اختیار کړي. دا د دې دپاره چې خلقو ته د اسامه مقام او درجه ور وښیي. مګر هلته یو بل سبب هم و، هغه دا چې د قزاعه قبیله هغه د مؤته د جنگ قبیله ده، او دوی هغه څوک دي چې د اسامه پلار زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه. نو داسې معلومېده لکه رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې غوښته چې اسامه د خپل پلار د قاتلانو څخه بدله او کسات واخلي. کم وخت چې د اسامه لښکر جوړ سو او بیا دا خبر نشر سو چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دې دنیا څخه رحلت وکړي، او د هرې خوا څخه دا خبرونه راورسېدل چې خلق مرتد سوه، یعنی د اسلام د دینه واوښته. نو اسامه رضی الله تعالی عنه هم په عوض د دې چې د قزاعه و طرف ته حرکت وکړي معطله سو، غواړي چې پوه سي چې څه پیښیږي. اوس خو هغه دی حالاتو تغییر وکړي. واقعا هم اخبار داسې وه چې ټوله جزیرة العرب واوښته، ټوله هغه کسان چې ایمان یې راوړی و مرتد سوه، د اسلام دین یې پرېښاوه بې له درو ښارو څخه. مدینه منوره پر خپل اسلام پاته سوه، او طایف، هغه طایف چې تر ټولو ښارو وروسته ایمان راوړی و. اهل طایف پس له فتح څخه د مکې مکرمې، پس له جنګ څخه د حنین مسلمانان سوه. مګر سره له دغه تاخیره څرنګه چې اسلام یې صحیح و، پر هغه خپل ایمان ټینګ پاته سوه. او دریم ښار یې مکه مکرمه وه. مګر هلته هم د مرتد کېدو خبرې کېدې. اهل مکه هم قریبه وه چې مرتد سي، او د ردت په متعلق خبرې نشر سوې تر داسې اندازې چې د مکې مکرمې امیر لا وتښتېدی، پټ سو، او مکه مکرمه بې امیره پاته سوه. خو په دغه وخت کې لبید چې شاعر او خطیب هم و او د اهل مکې څخه و ودرېدی. ورونو، دغه لبید عجبه قصه لري. هغه دا چې د بدر په ورځ دی د کفارو سره و، او مسلمانانو په بندیانو کې ونیوی، او ده به د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او اسلام پر ضد شعرونه ویل او بیانیې ورکولې. نو کم وخت چې په بندیانو کې ونیول سو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله اجازه راکړه چې سر یې ورپرېږم. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ویل پرېږده یا عمر. څرنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر درد او قهر ورته راغلی و. ولې دغه لبید هغه څوک دی چې پر ضد د اسلام شعرونه ویل او وایي، بیانونه کوي، څنګه یې پرېږدي؟ او په هغه وخت کې شاعر د اعلان دپاره لکه د نن ورځې تلویزیون داسې و، او د دشمن د تلویزیون اسټیشن باید خراب کړه سي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله نو اجازه راکړه چې ټول غاښونه یې ور وکاږم، چې بیا نو نه تقریر کولی سي او نه شعر ویلی سي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر، شاید دی داسې موقف او دریځ غوره کړي چې بد به نه بولي. یعنی شاید یو وخت داسې کار وکړي په دغه شعر او تقریر چې هغه کار به د ستاینې وړ وي. نو اوس هغه ورځ راغله چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ورځې زیری د بدر په ورځ ورکړی و. د مکې مکرمې د ردت په ورځ د لبید هغه ښه موقف او ښه دریځ ښکاره سو. اوس چې اهل مکه د ردت په متعلق خبرې کوي، لبید ودرېدی، ویل والله د هر چا څخه د ردت او مرتد کېدو خبرې واورم سر به ورپرېږم. خلقو دا فکر وکړي چې دی نور ملګري هم لري، حال دا چې د ده سره بل هیڅوک نه وه. نو ټول اهل مکه وبېرېدل او د ردت د خبرو څخه چپ سوه. نو مکه مکرمه هم هغه درېیم ښار دی چې د لبید د ثابت ایمان په خاطر پر ایمان پاته سوه. نو دغه درې ښاره پر اسلام پاته سوه. نو دغه درې ښاره پر اسلام پاته سوه: مکه مکرمه، مدینه منوره، طائف. نوره ټوله جزیرة العرب مرتد سوه، او دغه مرتد کېده د دینه اوښتل پر څو شکله وه. بعضې داسې وه چې مطلق د ټوله اسلام څخه منکره سوه،
د اسلام دشمنان سوه، بعضې بیا داسې وه چې پر اسلام پاته وه مګر د زکات ورکولو څخه انکار وکړي، یعنې لمنځونه یې کول، روژې یې نیولې، صرف د زکات ورکولو څخه انکار وکړي. ول موږ زکات و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکاوه، اوس چې هغه نسته بل چاته یې نه ورکوو. او د ردت دریم قسم په داسې شکل و چې داسې خلق پیدا سوه چې د نبوت دعوه یې کول. طلیحه ابن خویلد الاسدي د نبوت دعوه وکړه. بنو اسد چې په خپله د ده قبیله ده د طلیحه متابعت یې وکړي، او بنو طی چې د حاتم طایی قبیله ده د طلیحه متابعت وکړي، او غطفان یې متابعت وکړي، او غطفان د هغه لویو قبیلو څخه د عربو یوه قبیله ده. او بل مسیلمة الکذاب د نبوت دعوه وکړه چې د بنو حنیفه د قبیلې څخه دی، او بنو حنیفه یې متابعت وکړي چې دا قبیله په خپله ډېره لو او قوي قبیله وه. او بل اسود العنسی په یمن کې د نبوت دعوه وکړه، او د اهل یمن ډیرو خلقو یې متابعت وکړي. مسیلمة الکذاب او اسود العنسی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم حیات وو د نبوت دعوه کړې وه، مګر شهرت او لوړتیا یې پس له رحلت څخه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم وه. او یوې ښځې د نبوت دعوه وکړه چې نوم یې سجاح بنت الحارث التغلبیه وو، او د دې متابعت د تغلب قبیلې وکړي، او نورو او باشانو د عربو یې متابعت وکړي. نو تقریبا د عربو ټوله قبیلې مرتجع سوې. بنو تمیم چې مشر یې مالک ابن النویره و، هوازن، عبس، زبیان، بني اسد، کنانه، بنو حنیفه، بحرین دغه د نن ورځې بحرین نه دی بلکې و ټوله منطقې ته د احسا بحرین ویل کېده چې قطر او موجوده بحرین هم پکښې داخل وه. نو بحرین هم واوښتی او مرتد سوه. عمان، یمن، حضرموت، نجد، غطفان، تغلبه، بنو سلیم، کنده، نجران دا ټوله مرتد سوه. مسلمانان په داسې موقف او حال کې سوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي لکه یو تور ویښته په سپین غوایي کې دغونده لږ. مسلمانان ډېر لږ او د هره طرفه محاصره وه، او ټوله قبیلې ضد د اسلام او مسلمانانو سوې. په دغه وخت او حالت کې د مسلمانانو په مابین کې مشورې شروع سوې چې آیا اسامه رضی الله تعالی عنه باید هغه خپله وظیفه پسې پوره کړي کومه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورفرمایلې وه او په هغه یې مکلف کړی و چې هغه حمله پر قزعه وه، یا د مدینې منورې د ساتلو دپاره د دغه لوی موج د کفر په مقابل کې پاته سي. د عمر رضی الله تعالی عنه رایه دا وه چې د دغه لوی توپان په مقابل کې باید د نرمۍ څخه کار واخلو. اول باید د اسامه لشکر دلې پاته سي چې مدینه منوره وساتي. دوهم هغه کسان چې زکات نه ورکوي هغه باید اوس پرېږدو، د هغو سره به جنګ نه کوو تر څو دغه د کفر موج او څپې پای ته رسیږي. مګر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا رایه نه کړه قبوله، ویل د اسامه لشکر باید ولاړ سي. والله زه به هغه بیرغ نه کم خلاص چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم تړلی دی. عمر رضی الله تعالی عنه او هغه اصحاب کرام چې په دا مجلس کې ناست وو هغو ویل یا ابابکر که خلقو پر مدینه منوره حمله وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل جنګ ورسره کوو. دوی ویل جنګ په چی ورسره کوو؟ که د اسامه لشکر ولاړی موږ بل څوک لرو، فقط دغه لشکر دی چې موږ ته راپاته دی. جنګیالي د جنګ خلق مو ټول په دغه لشکر کې دي، او که دا لشکر ولاړی مدینه څوک ساتي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل یوازې زه جنګ ورسره کوم، که څه هم سر مې پریسي. هغه لشکر چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم جوړ کړی دی نه راګرځوم. خلق اریان پاته سوه چې دا څنګه دریځ او څونه ټینګار دی. واقعا هم هر چا چې جنګ کولای سوای هغه د اسامه رضی الله تعالی عنه په لشکر کې وه، بې له هغه څو نفرو څخه چې مدینې منورې ته پس له هغه څخه راغلي وه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم و اسامه ته بیرغ ورتړلی و. یعنی یو څه لږ داسې خلق و چې پس له لشکر جوړېدو څخه مدینې منورې ته راغلي وه. هغه په ښار کې پاته وه، نور ټول جنګي خلق په لشکر کې تر مدینې منورې د باندې وه. نو اوس د مسلمانانو قوت فقط هغه لشکر دی او هغه باید ټول ولاړ سي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خپله خبره او نظر ټینګار کاوه،
ویل یا ابابکر په والله دشمنان ټوله مدینه نیسي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل والله باید د اسامه لشکر په خپله وظیفه پسې ولاړ سي، که څه هم د امهات المؤمنین پښې سپي خوري. او عمر رضی الله تعالی عنه یې تر ژیره ونیوی او ویې ښوراوه، ویل اجبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام، یعنی ایا جبار شدید قوي وي په جاهلیت کې، ضعیفه او بیریدونکی یې په اسلام کې؟ د څه شي څخه بیریږي؟ سبحان الله. د ترازو پلې واوښتې. موږ ته دا را معلومه وه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه نرم دله، د زړسوي خاوند، هغه چې ژر بې ژړل، سینهداره، پوست، نرم سړی و. او عمر رضی الله تعالی عنه قوي، جبار، شدید، سخت سړی و. مګر په دغه ځای کې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه قوت معلوم سو. حتی د عمر رضی الله تعالی عنه قوت د ده په مقابل کې ضعیفه او کم سو. نو ابوبکر صدیق تر عمر رضی الله تعالی عنه قوي او شجاع سو. او دا ولې؟ دا قوت او شجاعت د کوم ورته راغی؟ د ایمان څخه. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه قوي ایمان و چې وده ته یې دا قوت او شجاعت ورکوي. لکه څرنګه چې په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که ایمان د امت د ایمان سره د ابوبکر وتلل سي، د ابوبکر ایمان به تر دروند سي. یوازې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایمان د ټول امت تر ایمان دروند دی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ځینې وباسو او ځینې وتلی دی. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایمان په دغه موقف او تنګسه کې وځلېدی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې د اسامه لشکر دې حرکت وکړي. لشکر رهیسو او مدینه منوره په ډیره لږ ساتنه کې د یو څو نفرو پاته سوه. په دغه وخت کې دوو قبیلو د عبس او ذبیان چې په نجد او د طیب په غرو کې دي او یوه بله ډله د بنو اسد او کنانه، دوی په ټولو یو لشکر جوړ کړي او دا لشکر مخ پر مدینه منوره را رهي سوه، تر څو ابرق ته راورسېدل چې ذوالقصه ورته وایي، او هلته یې واړول چې تقریبا د 3 ورځو مزل تر مدینې منورې پورې پاته و. او ویل وربسو د ابوبکر صدیق سره به خبرې وکړو چې موږ زکات نه درکوو. نو یې یوه ډله و مدینې منورې ته ولېږل چې ولاړ سئ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړي چې لمنځونه کوو مګر زکات نه درکوو. ډله را رهي سوه او مدینې منورې ته راورسېدل. کم وخت چې ښار ته ورننوتل ویې لیدل چې مدینه منوره بلکل خالي ده، هېڅوک پکښې نسته. د اسامه لښکر تللی و. دغه خلق چې د کومې موضوع دپاره راغلي وه په هغه باره کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړې، او دا یې امید و چې ابوبکر صدیق به د دوی خبره ومني. ولې دوی ولیدل چې مدینه منوره خالي ده، مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منفي جواب ورکوي، ویل دا هیڅکله نسي کېدای. او هغه ډله په تش لاس بیرته رهي سوه. او په عین وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطر هم حس کوي چې لشکر خو را روان دی او په مدینه منوره کې د ساتنې دپاره څوک نسته. نو یې 4 کوچنۍ ډلې د مدینې منورې پر 4 اطرافو د پیردارۍ او معلوماتو دپاره مقررې کړې چې تاسې به پیرداري کوئ او هر حمله که پر مدینه منوره راتله خبر به راکوئ. د دغه 4 ډلو پیردارانو مشران په دې ډول وه: علي ابن ابي طالب، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن العوام او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د مدینې منورې ټول اهل یې امر کړه چې تاسې به په مسجد کې بېدېږئ. دا د دې دپاره چې ناببره حمله ونسي، ولې اصلا په مدینه منوره کې د جنگ او ساتنې دپاره څوک نه و پاته. او هغه راغلې ډله چې د عبس او زبیان و قبیلو ته بیرته ورغله، ویل مدینه خالي ده، د غم وخت او فرصت دی، هلته هیڅوک نسته. هغو هم مخ پر مدینه منوره حرکت راوکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوهېدی که چیرې دی د هغو د راتګ په انتظار وي او هغه لشکر راسي مدینه منوره نیولی سي، نو یې دستي یو کوچنی لشکر د هغه پاته کسانو څخه جوړ کړي او د عبس او زبیان و طرف ته ورهي سو. تر دغه وخته هغه قبیلې و مدینې منورې ته دونه رانږدې سوي وې چې د 1 ورځې مزل یې تر مابین و.
او دا معلومه خبره وه چې عبس او زبیان هیڅ فکر نه کاوه چې حمله دې راباندې وسي. ولې مدینه منوره خالي وه، خو نابو بره دا کوچني لښکر حمله پر وکړه. هغه وارخطا سوه او په تېښته یې شروع وکړه. او ابوبکر رضی الله تعالی عنه په پسې دی. څو وزیل خوشب ته ورسېدل. که څه هم دغه د عبس او زبیان لښکر و مدینې منورې ته ډېر رانږدې سوی و، تر داسې اندازې چې د یوې ورځې د مزله غوندې لار مدینې منورې ته پاته وه، مګر اوس یې بېرته پسې واخیستل. کفار چې ذوالخشب ته ورسېدل هلته یې خیمې ودرولې او ځانونه یې بیا د جنګ دپاره تیار کړل. نو یو حیله او چم وکړي، د اوبو خالي ژی یې واخیسته او ویې پړسول، لوړ غونډیو ته وختل. کم وخت چې د مسلمانانو لښکر ورنږدې سو دغه پړسول سوي ژیان یې پر راغورځول. هغه ژی مخ پر کښته راګېلېدل او د دا راګېلېدو سره د بهار یې کاوه لکه ډولونه. د مسلمانانو اوښان وتورېدل، یوې خوا او بلې خوا ته یې ځغستل او بیرته د مدینې منورې خوا ته راغله. دغه کوچنی لښکر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره و وپاشل سو. نو حضرت ابوبکر صدیق بیرته مدینې منورې ته راغی او د دوهم وار دپاره یې بیا سره جمع کړه او ډېر ژر یې لښکر جوړ او برابر کړي او دوهمه حمله یې پر وکړه. ورونو، دلته باید موږ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و قوت او شجاعت ته متوجه سو. دا هغه ډېر خطرناکه موقف او حالت دی چې په تاریخ کې د اسلام پر مسلمانانو تیر سوی دی. که د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جرأت او مړانه نه وای، اسلام به ختم سوی وای. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر کفارو دوهمه حمله وکړه او کفار بیا وتښتېدل او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په پسې دی. څو کفار وذیالقصه ته ورسېدل چې د مدینې منورې څخه د 3 ورځو مزل دی. مسلمانانو ذیالقصه ونیول او نعمان ابن المقرن یې پر ذوالقصه حاکم پرېښاوه او په خپله ابوبکر صدیق د هغه کوچني لښکر سره په کفارو پسې و. څو زبیان هغه د دوی وطن ته یې ورسول او زبیان هم مسلمانانو فتح کړي او هغه لښکر ته یې شکست ورکړي چې د مدینې منورې د نیولو اراده یې کړې وه او قریبه هم وه چې مدینه منوره ونیسي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته مدینې منورې ته راغی او دا د کفارو د شکست خبر شاوخوا نشر سو. هلته ډېرې داسې قبیلې وې چې پر مدینه منوره د حملې اراده وه، مګر د دغه خبر په نشرېدو سره چې سره له دې چې د اسامه لښکر وتلی دی نسته، هغه پاته مسلمانانو د عبس او زبیان قبیلې ختم کړې او شکست یې ورکړي. دا معنا لري چې اوس هم په مدینه منوره کې لو قوه پرته ده، مګر په حقیقت کې په مدینه منوره کې قوه نه وه، بلکې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همت او شجاعت او ایمان و چې یو دم او په لږ لښکر یې حمله وکړه. دغه د حمله د دې سبب سو چې اسلام او مسلمانان یې وساتل او هغه کسانو چې د مدینې منورې د حملې اراده درلوده دا اراده یې باطله کړه او مدینه منوره حاکمه او ساتلې پاته سوه. د مسلمانانو علما دغه د ابوبکر صدیق د موقف او دریځ په باره کې وایي، یعنی د ابوبکر صدیق ټینګار پر جنگ د مرتدانو سره او نه قبلول د لمانځه بې له زکاته. نو علما وایي که په اسلام کې 2 دریځه او موقفه نه وای، اسلام به هم اړول سوی وای. هو داسې ډېر ځایونه شته چې مسلمانان د اسلام څخه اوښتي او منحرف سوي دي، مګر زموږ خبره په خپله په اسلام کې ده. نو وای 2 دریځه دي، که دا نه وای په خپله اسلام به اړول سوی وای. یعنی اسلام به موږ ته په هغه ډول او شکل نه وای را رسېدلی کوم چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم راوړی او بیان کړی دی. چې یو یې د ردت په موضوع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دریځ او ټینګار دی. که د ده رضی الله تعالی عنه دغه سخت دریځ نه وای، موږ ته به داسې اسلام را رسېدلی وای چې په هغه کې به زکات نه وای. نو دا هغه شی دی چې په خپله اسلام به اړول سوی وای، یعنی بې اسلامه زکات به وای. او بل دریځ د امام احمد حنبل رحمه الله دی. په مقابل کې د دغه قول چې ویل کېده قرآن مخلوق دی، که د امام احمد دریځ نه وای،
ولې نور ټول علما په دغه موضوع کې یا چپ وه یا یې منل یا بندیان وه. یوازې احمد ابن حنبل پاته و که دی هم دغه قول ته تسلیم سوی وای هم به اسلام اړول سوی وای او موږ ته به ګډه وډه عقیده را رسېدلې وای. نو دا دوه هغه لوی دریځونه دي چې اسلام په ساتل سوی دی. د اسامه لښکر 40 ورځې په تګ او راتګ کې تېرې کړې، خو په دغه 40 ورځو کې بیرته مدینې منورې ته راورسېدی او د اسامه لښکر په دغه موده کې وکولای سوای چې پر قزاعه حمله وکړي او غنیمتونه ځینې راوړي او بندیان ځینې راولي او بیرته هم راسي. او بیا دا خبر هم نشر سو او خلق پوه سوه چې اسلام او مسلمانان قوي او تر هر وخت قوي دي. نو کم وخت چې د اسامه لښکر راورسېدی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسامه لښکر ته امر وکړي چې په مدینه منوره کې پاته سي، آرام او راحت وکړي. او په خپله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ذوالقصه طرف ته رهي سو، هغه چې هلته نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په امیرتوب پرې ایښي و. هلته یې خیمې ودرولې او ټول هغه خلق چې پر اسلام پاته وه راوغوښتل چې د ده سره یو ځای سي. او خلقو هم په راتګ شروع وکړه. د مکې مکرمې څخه د طایف څخه خلق راتله او په نوره جزیره کې چې څوک پر اسلام پاته وه ټوله وذوالقصه ته راتله. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لشکرو په جوړولو شروع وکړه. لشکر په لشکر پسې جوړوي او هر لشکر چې به جوړ کړي هغه به د مرتدانو و طرف ته لیږي، چې بیا به یو څه نفر سره یو ځای سوه د هغه څخه بیا بل لشکر جوړ کړي او وبې لیږي، چې په نتیجه کې د ذوالقصه څخه 11 لشکرې شاوخوا ولیږلې سوې. د اول لشکر مشري او قومنداني د خالد ابن ولید المخزومي رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه او دا لشکر یې د طلیحه ابن خویلد الاسدي و طرف ته ولیږي. ولې د طلیحه څخه د ډېر خطر امکان موجود و، ځکه د هغه سره ډېرې قبیلې یو ځای سوي وې، او بل دا چې د مدینې منورې څخه یې مسافه هم نه وه لرې. تر مسیلمة الکذاب او اسود العنسی نږدې و. څرنګه چې د اول خطر امکان د طلیحه د طرفه ډېر و، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په ده شروع وکړه او خالد ابن ولید ته وویل که د طلیحه څخه فارغه سوې و مالک ابن نویره ته ورسه، یعنی بیا نو د هغه وخوا ته ورسه. د خالد ابن ولید د لشکر څخه چې فارغه سو، یعنی چې دا لشکر یې جوړ کړي، بل لشکر یې د مسیلمة الکذاب و طرف ته ولیږي. مسیلمه هم هلته ډېر لوی لشکر جوړ کړی و، 40,000 نفر ورته راټول سوي وه. دا هم یو لوی خطر بلل کېدی. دا لشکر چې د مسیلمه و طرف ته ولیږي مشر یې عکرمه ابن ابو جهل و او د مسیلمه سره خپله قبیله بنو حنیفه ولاړ وه چې وطن یې یمامه و. یمامه د نجد شرقي طرف دی. او دې لشکر ته وویل چې پر جنگ تلوار مه کوئ، دا لشکر د مسیلمه د جنگ دپاره نه دی کافي، هلته انتظار باسئ چې نور کومک هم در لیږم. دې لشکر هم حرکت وکړي. کم وخت چې د بل لشکر عدد پوره سو، پر دغه دریم لشکر یې شرحبیل ابن حسنه امیر مقرر کړي او ورته ویل چې ته د عکرمه و کومک ته ولاړ سه. نو شرحبیل هم د مسیلمه و طرف ته روان سو او بیا یې څلرم لشکر د مهاجر ابن ابي امیه په مشرۍ جوړ کړي او دا لشکر یې په یمن کې د اسود العنسی و طرف ته ولیږي. د اسود العنسی قصه په دغه وخت کې چې دلته د هغه دپاره لشکر جوړیږي، هلته اسود العنسی مړ سو، مګر د هغه عسکر او لشکر موجود و. نو مهاجر رضی الله تعالی عنه د هغو و طرف ته حرکت وکړي. بیا چې بل لشکر جوړ سو، د دې لشکر امیر یې حذیفه ابن محسن رضی الله تعالی عنه مقرر کړي او د دبا و طرف ته ولیږي. دبا په امارات یا عمان کې د یو منطقې نوم دی چې مسقط ته نږدې ده، چې هلته هم کفارو د ذیلقید په مشرۍ یو لوی لشکر جوړ کړی و چې هغه هم د نبوت دعوه کړې وه. د دغه لشکرو د لیږلو څخه دا را معلومه سوه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول په هغه کسانو شروع وکړه چې د نبوت دعوه یې کړې وه، چې طلیحه، مسیلمه، اسود او ذوالقید دي.
دغه څلورو د نبوت دعوه کړې وه او په دوی یې د مخه تر هغه مرتدینو چې زکات یې نه ورکاوه شروع وکړه، ځکه د دغه خلقو کفر هم اشد و او خطر یې هم اشد و. نو ځکه په دوی یې شروع وکړه او تر دې وروسته بل لشکر د عرفج ابن حرثمه په مشرۍ جوړ کړي او د حضرموت و طرف ته ولېږي، او بل لشکر یې د سوید ابن المقرن په مشرۍ د تهامة الیمن و طرف ته ولېږي، او بل لشکر یې د علا ابن الحضرمي په مشرۍ د بحرین و طرف ته ولېږي. د بحرین څخه هغه لوی او پراخه بحرین مقصد دی چې مخکې مو درته وویل، او بل لشکر یې د طریفه ابن حاجر په مشرۍ د بني سلیم او حوازن و طرف ته ولېږي، او بل لشکر یې د عمرو ابن العاص په مشرۍ د قزاعه و طرف ته ولېږي چې د روم و طرف ته دی، او بل لشکر یې د خالد ابن سعید په مشرۍ په خپله د روم و طرف ته ولېږي، ځکه قزاعه چې د اسامه رضی الله تعالی عنه د لشکر څخه شکست وخوړی نو یې رومیان د مسلمانانو و جنګ ته راپارول، سره له دې چې دلته په جزیرة العرب کې ردت هم په وجود راغلی و، خلق د دینه اوښتي وه، د دغه حال څخه یې هم ګټه اخیستل. قزاعه خو په خپله شکست خوړلی و، نو اوس د غچ او کسات اخیستلو دپاره په روم کې هغه نصارا عرب او په خپله هرقل د مسلمانانو د جنګ دپاره هڅوي، او مسلمانانو ته دا خبر را ورسېدی چې هلته رومیان او قزاعه لشکر جوړوي. نو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه دوه لشکره د هغو طرف ته ولېږل چې هغه منطقې تر نظر لاندې ونیسي او وساتي، او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو لیک وخپلو آمرانو ته ولیکي، او یو لیک د هغو د منطقو و مرتدینو ته ولیکي. دا خطونه ډیر عظیم او د معنا ډک خطونه دي، نو په دغه خاطر به د دغه خطو ترجمه او مضمون درته ووایم چې په هغو کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت منهج ختمه شي او د خپلو رعیتو سره یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو لیک وخپلو آمرانو ته ولیکي، یعنی و هر امیر ته دوه لیکه ورکړله چې یو لیک په خپله د دغه امیر دپاره و او یو د هغې منطقې د مرتدینو یا د عامو خلقو دپاره و. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو لیک وخپلو آمرانو ته ولیکي او یو لیک د هغو د منطقو و مرتدینو ته ولیکي. دا خطونه ډیر عظیم او د معنا ډک خطونه دي، نو په دغه خاطر به د دغه خطو ترجمه او مضمون درته ووایم چې په هغو کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منهج ختمه شه او د خپلو رعیتو سره معامله موجوده ده. هغه خطونه چې د امیرانو دپاره نوشته سوي دي، که څه هم و هر یوه ته جلا خط نوشته سوی و، خو تقریبا د ټولو خطو مضمون یو دی او په دې ډول و: بسم الله الرحمن الرحیم. دغه لیک عهد او وعده ده د خلیفة الرسول الله ابوبکر و فلانیت، د هغه قومندان نوم به نوشته کړي. څرنګه چې ما لېږلي دي هغه څوک چې ما استولي دي د پاره د جنګ د هغو خلقو چې د اسلام څخه یې رجوع کړې ده، او لېږل سوو خلقو زما سره دا وعده کړې ده چې په ټولو امورو او کارو کې به په پټه او په ښکاره د الله جل جلاله د امر اطاعت کوي تر هغه ځایه چې په وسه یې پوره وي، او په جد په رښتیا سره مې امر کړي دي په جهاد
د هغه چا سره چې د الله جل جلاله د لارې اوښتې دي، د اسلام اوښتې دي او د شیطان و عمل ته رجوع کړې ده، نو بیرته بیا په بلنه د اسلام و حق لارې ته رابولي. که هغو دا د دوی دعوت قبول کړي نو دې پرېږدي. ورونو، د دغه لیک په واسطه موږ او تاسې باید پوه سو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او مسلمانانو مقصد تجاوز او غنیمتونه نه وه، بلکې مقصد اسلام و. نو نور هم په خپل لیک کې زیاتوي. که هغو دا د دوی دعوت و اسلام ته نه کوي قبول، نو به دوی خپله حمله پر کوي تر څو چې اسلام ته تابع کیږي، او بیا به دغه مرتدین چې اسلام ته تابع سوه په هغه شیانو خبر کی چې د دوی حق دی پر موږ، او په هغه شیانو بیا خبر کی چې پر دوی دي. هغه چې پر دوی دي هغه به کوي، او هغه چې د دوی حق دی هغه به ورکول کیږي. او دوی به مسلمانان د اسلام د دشمنانو د جنگ څخه نه منع کوي. که چا د الله عز وجل امر قبول کړي او هغه ته تابع سو، دغه اطاعت یې قبلیږي، او د هغو به د خیر په کارو کې کومک کیږي، او د هغو کسانو سره جنگ کیږي چې یو وار یې پر الله او اسلام اقرار کړی وي او بیا منکر سي. او که چا دغه دعوت قبول کړي پر هغو د جنگ او تجاوز کولو لار نسته، او الله جل جلاله به بیا د ده سره هغه د ده د زړه د حال حساب کوي. یعنی په دننه زړو یې موږ کار نه لرو، په موږ یې ظاهره اړه لري. او که څوک دغه الهي دعوت نه قبلوي، هر چیرې چې وي وژل کیږي. الله جل جلاله د هیچ چا څخه بې له اسلامه بل شی نه قبلوي. که چا اسلام قبول کړي او پر هغه اقرار وکړي، ځینې قبول دي سي او کومک دې وسي، او که چا د اسلام سره جنگ کاوه، که الله جل جلاله هر څوک پر غالب او مسلطه کړه وژني دي، په هر ډول مرګ سره، په اسلحه، په اور. او بیا دې د دوی مالونه تقسیم سي، او خمس 5 حصه دې موږ ته راولېږل سي. نو ورونو، د دغه مرتدانو سره د کفارو معامله کیږي چې غنیمتونه یې 4 حصې و لښکر ته ورکول کیږي، او 5 حصه د بیت المال ده. او په دغه لیک کې خپل ملګري د تلوار او فساد څخه منع کړي وه، او بل دا چې کفار د دوی وسپو ته ورداخل نسي تر څو شی ونه پیژني چې دوی څوک دي، ولې چې جاسوسان وي. او بل به د مسلمانانو پر لښکر شفقت او مهرباني کیږي، په تګ او په اړولو کې د دوی د حال به خبر اخیستل کیږي. ځینې به تر ځینو تلوار نه کوي. او بیا یې مسلمانانو ته د ښه ملګرتیا او نرمو خبرو وصیت او نصیحت کړی و. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و قومندانانو ته د لښکرو رهنمایي او هدایت و. او مرتدانو ته هم خط ولیکئ چې هغه په دې ډول و: بسم الله الرحمن الرحیم، د طرفه څخه د ابوبکر خلیفة رسول الله، و هغه چاته چې زما دغه خط ورسیږي، که خاص وي که عام، که پر اسلام پاته وي او که رجوع ځینې کړی وي. دا خط و ټولو خلقو ته و. سلام علی من اتبع الهدى، او پر هغه چا دې سلام وي چې پس له هدایت څخه یې وخت ضلالت او ګمراهۍ ته رجوع نه ده کړې. الحمد لله الذي لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او پر هغه شیانو ایمان راوړی دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي. اما بعد، بېشکه چې الله جل جلاله د خپله طرفه و خپل مخلوق ته محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیغمبر را لېږلی دی چې بشیر او نذیر دی، او خلق د الله جل جلاله و عبادت ته رابولي. روښانه څراغ او لارښوونکی دی چې ژوندي انسانان وبېروي، او د الله جل جلاله وعده قول پر کافرانو ثابت یقیني کی. او الله جل جلاله و هغه چاته حق لار ورښولې ده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دعوت یې قبول کړي، او رسول صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په امر هغه کسان وهلي او وژلي دي چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم و دعوت یې شاور ګرځولې ده، تر څو چې د اسلام تابع سوه، که خوښ وه که ناخوښ.
او بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفات او د الله جل جلاله امر یې عملي کوي، امت ته نصیحت وکړي او هغه چې پر ده صلی الله علیه و آله وسلم و هغه یې وکړه، او الله عز وجل دغه موضوع ته او الله عز وجل دغه موضوع و مسلمانانو ته روښانه کړې ده او فرمایي انک میت و انهم میتون، یعنی بېشکه چې ته هم مړ کېدونکی یې او بېشکه چې دوی هم مړه کېدونکي دي، بې له الله جل جلاله څخه بل هیڅوک پاته کېدونکی نه دی. او بیا الله عز وجل فرمایي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، یعنی موږ نه دی ګرځولی هیڅ انسان ته ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر تا د مخه همیشه ژوندی پاته کېدل، نو که ته مړ سې نو دوی تل پاته کېدونکي دي. او بیا الله عز وجل و مؤمنانو ته فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، یعنی او ندی محمد صلی الله علیه و آله وسلم مگر رسول د الله دی، په تحقیق د مخه تر ده ډېر رسولان تیر سوي دي، آیا کدی مړ سي یا شهید کړه سي نو به بیرته تاسې و هغه خپل کفر ته رجوع کوئ، او که هر څوک پر شا وګرځي هغه خپل کفر ته رجوع وکړي هیڅکله به الله عز وجل ته د هیڅ ضرر او تاوان ونه رسوي، او الله عز وجل به ژر و شکرګزارو ته د خیر جزا ورکړي. او که چا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کاوه هغه وفات سو، او که چا د الله جل جلاله عبادت کاوه هغه چې یو الله دی او شرک نه لري هغه الله حاضر او ناظر دی، حی او قیوم دی، همیشه موجود او ژوندی دی، لا تأخذه سنة ولا نوم، نه د خوب حشمه او پریشانی پر راځي، نه خوب، د خپل امر ساتونکی دی او د خپل دشمن څخه په خپله ډله انتقام اخیستونکی دی. او زه وصیت درته کوم په تقوا د الله او په خپل حظ او نصیب د الله جل جلاله څخه، او په هغه شي وصیت درته کوم چې ستاسې نبي صلی الله علیه و آله وسلم درته راوړی دی، او وایم د هغه په لارښوونه او هدایت عمل وکړي، او د الله عز وجل په دین پورې لاسونه ونیسئ. پر هغه څوک چې الله عز وجل هر هغه څوک چې الله عز وجل هدایت نه وي ورته کړی ګمراه دی، او هر هغه څوک چې الله نه پیژني هغه مبتلا دی، یعنی په امتحان کې دی، او هر هغه څوک چې الله یې نصرت نه کوي ښویېدلی دی. چاته چې الله جل جلاله هدایت کړی دی هغه پر سمه لار دی، او که څوک ورک کړي ګمراه کړی وي هغه ګمراه دی. چاته چې الله جل جلاله هدایت کړی دی هغه څوک دی چې سمه لار پیژني، او که څوک ګمراه کړی دی هغه دوست او لارښوونکی نه لري، او د هغه څخه په دنیا کې هیڅ عمل نه منل کیږي او په آخرت کې هیڅ عمل نه قبلیږي. او ما ته خبر را رسېدلی دی چې بعضې کسان پس له هغه څخه چې اسلام یې منلی و او په هغه یې عمل کړی و اوس د خپل دین څخه اوښتي دي چې دا کار د الله جل جلاله د امر څخه بې خبرتیا ده او پر الله جل جلاله غره کېدل دي او خطاوتل دي او د شیطان د لارې قبلول دي. الله عز وجل فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. د سورة الكهف 50 نمبر آیات. یعنی کم وخت چې موږ ملائکو ته وویل چې تاسې و آدم ته د عزت او تعظیم په خاطر سجده وکړئ، پس هغو ټولو سجده وکړه بې له ابلیسه چې دی اصلا د جن د ذاته دی، او سرکشي یې وکړه د امر څخه د خپل رب چې سجده یې نه وکړه. آیا اوس تاسې دغه ابلیس او د اولاده په دوستۍ نیسئ، یعنی دوست یې بولئ، اطاعت یې کوئ بې له ما څخه؟ حال دا چې دغه شیطان او اولاده یې ستاسې دشمنان دي. نو د ظالمانو دپاره
دا بد بدل دی چې شیطان مني او رحمان نه مني. او بیا هم الله عز وجل فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. یعنی په تحقیق شیطان ستاسې دشمن دی نو تاسې هم دشمن وبولئ او بېشکه دغه شیطان خپله ډله و هغو کارو ته رابولي چې د اهل سعیر اهل دوژخ څخه سي. شیطان خپله ډله زیاتوي او اوس ما ستاسې و طرف ته فلانی در ولېږي. د هغه قومندان نوم به یې لیکلی و چې د هغې منطقې و مرتدینو ته ورلېږي. نو به لیکل چې ما ستاسې و طرف ته فلانی در ولېږي چې د مهاجرینو انصارو او تابعینو د احسان لشکر ورسره دی او دا امر مې ورته کړی دی چې د هیڅ چا سره به جنګ نه کوي او نه به څوک وژني تر څو د الله عز وجل و لارې ته راوبولي. که چا د دعوت قبول کړي په اسلام یې اقرار وکړي او عمل صالح یې اختیار کړي دا ځینې قبلیږي او پر هغه یې کومک هم کوي. او که چا انکار وکړي اسلام یې نه قبلاوه د هغه سره د جنګ کوي او پر هر یوه چې قادر سي نه دې پرېږدي وژني دې. حتی په اور دې سوځي په هر قسم مرګ دې وژني. ښځې او کوچنیان دې بندیانوي او د هیڅ چا څخه دې بې له اسلامه بل شی نه قبلوي. که چا ایمان راوړي دا یې فایده ده او که چا اسلام پرېښاوه هغه الله جل جلاله نسي عاجزه کولی. او ما دغه خپل قاصد امر کړی دی چې زما دغه لیک ستاسې په هره اجتماع کې درته ووایي. او زموږ او ستاسې په مابین کې علامه اذان دی. که مسلمانانو اذان وکړي تاسې هم اذان وکړئ او ځانونه خلاص کړئ. او که چا اذان ونه کوي نو دې پوښتنه ځینې وسي چې تاسې پر څه شي کم دین یاست. کې د اسلام څخه انکار وکړي حمله دې پر کوي او کې اسلام ومنئ ځینې قبول دې سي او هغه کارونه چې دوی لره ښایي په هغه دې مکلف سي. ورونو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منهج طریقه اوامر ټول ښکاره او روښانه دي. او اوس نو څوک مرتد وبلل سوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه کسان مرتد وبلل چې شاهدي ادا کوي او وایي لا اله الا الله محمد رسول الله لمنځونه کوي روژې نیسي مګر د زکات ورکولو څخه انکار وکړي. دلته د دغه مرتدینو مسئله یا حال دا نه دی چې بالکل د اسلام څخه منکره دي. نو حکم دا سو او دا دی که یو څوک د دین د یو معلوم شي څخه انکار وکړي د اسلام د امورو څخه یو واضحه او روښانه شی پرېږدي او ځینې منکر سي نو دغه سړی کافر دی. هو هغه شی به متفق علیه وي داسې شی نه چې په هغه کې اختلاف وي نو دغه منکر کافر او مرتد بلل کیږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په وژلو امر کوي او وایي په اور دې وسوځل سي ښځې دې بندیانې ونیول سي منځیانې لکه د کفارو. نو د دغه خلقو مسئله د ردت وه د اسلام څخه یو کوچنی انحراف نه و یو اجتهادي مسئله نه وه چې اختلاف پکښې راغی بلکې د فرضي شي څخه انکار د ملت مسلمه څخه خروج وباله. نو د فرضي شي څخه انکار د اسلام څخه وتل دي او د کفارو په قسم معامله ورسره کیږي. نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دریځ او موقف شدید او قوي دریځ چې الله جل جلاله دا د په دریځ اسلام وساتي. اوس نو لشکرو حرکت وکړي او اول لشکر چې قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د طلیحة الاسدي و طرف ته حرکت وکړي. دغه طلیحه کاهن او کوډګر و او د نبوت دعوه یې د مخه تر وفات د رسول صلی الله علیه و آله وسلم کړې وه او یهودو یې متابعت وکړي. دا د یهودیانو خباثت دی. دوی ښه پوهېدل چې طلیحه درواغجن دی او درواغ وایي. یهود بې له خپله دینه بل شی صحیح نه بولي او هیڅوک یې نه دي خوښ مګر څرنګه چې هلته یو نوی شی پیدا سو ویل شاید دا د اسلام او مسلمانانو د تخریب دپاره فایده وکړي نو یې د هغه کومک وکړي. او د یهودو دغه خباثت او اغلظي به په ټوله سیرت کې تاسې وینئ
کم وخت چې یهودو ولیدل چې پر طلیحه هم نفر راټول سوه دوی هم کومک وکړي او د هغه متابعت یې شروع کړي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د طلیحه خبر راورسېدی ضرار ابن الازور الاسدي د طلیحه د جنگ دپاره ورولېږي چې دغه ضرار رضی الله تعالی عنه هم په خپله د بني اسد او د طلیحه د قوم څخه دی. ضرار د لشکر سره د طلیحه و طرف ته رهي سو. د مخه تر دې چې د طلیحه او ضرار په مابین کې جنگ شروع سي د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر نشر سو. د ضرار لشکر د دغه خبر په اورېدو وپاشل سو. حتی بعضې د طلیحه و خواته ولاړه او د طلیحه لشکر په ډیر سو. نو دغه ضرار نه وکولای سوای چې دغه خپله وظیفه پسې پوره کړي. بیرته د مدینې منورې طرف ته رارهي سو. دا واقعې خو د مخه پېښ سوي وې او اوس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید د طلیحه و طرف ته ولېږئ. دغه د فراق په موده کې د دوو لشکرو تر مابین طلیحه نور هم کوشش شروع کړي چې خپل لشکر زیات کړي. د مخه یوازې بني اسد او یهود ورسره ملګري وه. په دغه موده کې غطفان چې مشر یې عیینه ابن حسن و، طی، حوازن او بنو جدیله هم د طلیحه سره یو ځای سول چې دا په عربو کې لوی قبیلې وې. نو خبره ډیره درنه او مشکله سوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول لشکر د طلیحه و طرف ته ولېږئ او د دغه لشکر سره عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه هم ورسره و چې دغه عدي د طی د قبیلې د رئیسانو څخه دی او د طی قبیله اوس د طلیحه سره ولاړ دي. کم وخت چې د خالد ابن ولید لشکر هلته ورنږدې سو عدي ابن حاتم الطائي اجازه وغوښتل، ویل ما پرېږده چې د خپل قوم سره خبرې وکړم. خالد رضی الله تعالی عنه هم اجازه ورکړه. عدي ولاړی او د طی قبیله سره راجمع کړه، خبرې ورته کوي، اسلام ته رابولي، قناعت ورکوي تر څو چې قانع یې کړه. طلیحه یې پرېښاوه و اسلام ته رجوع وکړه او د خالد د لشکر سره یو ځای سوه. عدي چې په دغه باره کې خپله کامیابي خالد رضی عنه څخه وغوښته، ویل زه و بني جدیله ته هم ورسم ولې د هغو سره هم ښه تعلق لرم. نو عدي و بنو جدیله ورغی، هغه هم په خبرو قانع او هغو هم طلیحه پرېښاوه د خالد رضی الله تعالی عنه سره یو ځای سوه. نو عدي رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې د ده په دعوت دوې قبیلې و اسلام ته رجوع وکړي. دا د عدي رضی الله تعالی عنه فضیلت او درجه ده. هغه نور د طلیحه سره پاته سوه او د دوو لشکرو په مابین کې شدید جنگ شروع سو. پس له څه وخته څخه د طلیحه په لشکر کې د شکست علامې ښکاره سوې. طلیحه چې په شکست پوه سو د مخه یې لا د خپلې تیښتې دپاره اسان درولې وه، نو دی او ښځه پر اسانو سپاره سوه او د شام و طرف ته یې پکړه. مشر یې اوس نو لشکر یا تښتي یا تسلیمیږي، د شهادت کلمې او اسلام رجوع کوي. نو بیرته د غان او اسد ډېر حصه مسلمانان سوه او بعض یې پر هغه خپل کفر پاته سوه. د طلیحه لشکر شکست وخوړی او دی په خپله شام ته ولاړی او ډېره موده هلته پاته سو. خو بیا په وروسته کې طلیحه هم مسلمان سو. پس له هغه چې د نبوت دعوه یې کړې وه مسلمان سو او د مسلمانانو په لشکر کې داخل سو. په فارس په پلو کې اشتراک کړی دی او په قادسیه کې هم اشتراک کړی دی او هلته یې شه امتحان ورکړی دی او ویل کېږي چې په نهاوند کې شهید سو. دا د الله عز وجل قدرت دی چې د یوه حال څخه بل حال ته اړوي. پس له ردته، پس له دعوې د نبوته، پای شهادت فی سبیل الله. ورونو ستاسې په یاد دی چې ابوبکر صدیق و خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته وظیفه ورکړې وه. ویل که د طلیحه څخه فارغه سوې نو د مالک ابن نویره و طرف ته ولاړ سه. اوس طلیحه شکست وخوړی او خالد غواړي چې د مالک ابن نویره و طرف ته رهي سي. په دغه وخت کې چې دغه جنگ او واقعات پیښیږي هلته د جزیرة العرب د شمال څخه یو بل لشکر را روان دی چې د دې لشکر مشر یا مشره یوه ښځه ده چې دې هم د نبوت دعوه کړې ده او نوم یې سجاح بنت الحارث التغلبیه دی او د دې قوم یې متابعت کړی دی او دا اصلا د عربو د نصاراو څخه او اراده د مسلمانانو ویل بیا د بنو تمیم څخه را شروع کو چې مشر یې مالک ابن نویره دی. اوس نو د مالک ابن نویره
شمال د او بل د طرف. کم وخت چې د سجاح لشکر ورته راورسېدی، مالک د هغو سره د صلح خبرې شروع کړې او سجاح ته ویل زه اوس د خالد ابن ولید لشکر در څخه منع کوم، ته ما د هغه سره پرېږده او ته چې کومو ځایو ته ورځې او نیسې یې زه په هغو کار نه لرم. هر ځای چې تا ونیوی هغه یې ستا او نور یې زما، او پر دې اتفاق وکړي چې جزیرة العرب به په خپل مابین کې سره تقسیموي. ښځې ویل ښه دی. مالک ابن نویره پرېږدي، خپل لښکر ته امر وکړي چې دی پرېږدي. نو ویل چیرې به ځو؟ اتفاق یې د یمامې پر طرف سو چې هلته مسیلمة الکذاب دی او هغه هم د نبوت دعوه کړې ده. دوی د یمامې و طرف ته رهي سوه. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه د مالک ابن نویره و طرف ته را روان دی او سجاح بنت الحارث د یمامې و طرف ته روانه ده. هلته بیا د باندې تر یمامې عکرمه ابن ابي جهل او شرحبیل ابن حسنه اړولي دي او د خلیفة رسول الله ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه د اوامرو انتظار کوي. خالد ابن ولید چې و مالک ابن نویره ته ورنږدې سو، هغه او د هغه ډله په دغه وخت کې په مشورو اخته وه، د مالک ابن نویره ډله، او وایي د جزیرة العرب حالات ګډوډ دي، هر یو چې لشکر لري هغه غواړي چې ټوله جزیره ونیسي. سجاح بنت الحارث د یوه طرف مسلمانان را روان، نو مشوره وي. په اخر کې دې نتیجې ته ورسېده چې هغه رښتیا او واقعي دین هغه اسلام دی او د ځان په باره کې دا بهتره ولیده چې ردت پرېږدو او اسلام ته رجوع وکړو. هلته بیا د خالد امر چې ورسې د سهار انتظار به کوې، کې د مرتدینو د طرفه اذان واورېدی حمله به نه پر کوي او د زکات په باره کې به خبرې ورسره کوي، او کې اذان نه واورېدی بېله خبره به حمله پر کوي. د مالک ابن نویره قوم بیا په دغه وخت کې لمونځ پرېښی و، خو بیرته و اسلام ته د رجوع په باره کې خبرې او مشوره سره کړې وه. کم وخت چې سهار سو او اذان ونسو، خالد رضی الله تعالی عنه حمله پر وکړه. حمله ناببره وه، ټوله یې بندیان ونیول سره د مالک ابن نویره. مالک ویل موږ په مشورو کې وو او نتیجه دا سوه چې موږ بیرته اسلام ته رجوع کوو. خالد ابن ولید ویل اوس د دوی حال نه دی معلوم چې رښتیا وایي که خلاف. موږ باید د دوی د حال څخه یقین حاصل کو چې دوی اسلام ته رجوع کړې ده که یا. د دې بیره سته چې موږ یې ایله کو او بیا دوی حمله را باندې وکړي. نو یې ټوله وتړل او ویل ښه وضعیت ورسره کوئ. شپه راغله او د شپې ډېر یخ و. نو خالد ویل دافئو اسراکم، یعنی بندیان مو ګرم وساتئ. مګر په هغه وخت کې د جزیرة العرب په عربي کې دا اصطلاح وه چې دافئو یعنی مړه کړئ. لښکر هم ټوله بندیان مړه کړه. مالک ابن نویره ووژل سو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د مالک د طرفه بېغمه سو او اوس باید د خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر سره موافق د امامې و طرف ته رهي سي. نو دی هم د امامې و طرف ته رهي سو. اوس نو سجاح بنت الحارث د لشکره سره د امامې و طرف ته روانه وه. هلته په امامه کې مسیلمة الکذاب د حالاتو خبر اخلي او دا ورته معلومه ده چې عکرمه او شرحبیل د لشکره سره تر یمامې د باندې اړولي دي او دا خبر هم ورورسېدی چې سجاح هم یمامې ته را روانه ده. د بنو حنیفه چې د یمامې خلق دي او د بنو عامر په مابین کې هم د یو قتل پخوانۍ دشمني پاته وه او بنو عامر هم د امامې د حملې د تیار کړي. پر مځکه تنګ ټوله لښکرې د امامې پر طرف را روانې دي. نو ویل بهتره خبره دا ده چې سجاح په یو شي راضي کو او بیرته وګرځي، ځکه د هغې د ګرځېدو امکانات شته او بیا چې موږ د مسلمانانو څخه فارغه سو بیا به بیرته د هغې سره معلومه کو. مګر مشکل د مسلمانانو دی چې بې له جنګه په بل هیڅ شی نسو ګرځولی. نو یې پر یو فیصله اتفاق وکړي چې څو بنده یې درلوده. اول دا چې یوه ډله به د بنو عامر د حملې دپاره ولیږو، هغه به هلته خنثی کو، او که سجاح راغله هغه به د یمامې په میوو راضي کو، په میوو کې به حصه ورکو او موږ به د مسلمانانو و لښکر ته فارغه سو. دا د مسیلمه فیصله وه. خیر سجاح را ورسېده او مسیلمه د خبرو دپاره ورووتی.
د دوو لښکرو په مابین کې د خبرو دپاره په یو خیمه کې سره کښېنستل او فیصله یې پر دې وسوه ته به مې د نیمې کوي او دا به جنګه بیرته ځي. د مسیلمه مقصد دا و چې د اوس دپاره د دې د شره خلاص سي، نو یې ځکه د امامې نیمې میوې ورکړې، دا یې راضي کړه او سجا هم بیرته ولاړه. په دغه وخت کې خالد ابن ولید و عکرمه او شرحبیل رضی الله تعالی عنهما ته راورسېدی، خو په لار کې د عربو د یو قبیلې سره مخامخ سو او هغو دا ښکاره کړه چې دوی مسلمانان دي. خالد ورته ویل چې تاسې مسلمانان یاست، نو ستاسې وظیفه دا ده چې زموږ تر شا هر څوک راپسې راغی موږ ته به خبر راکوئ، یا به هغه ګرځوئ نه به یې پرېږدئ چې په موږ پسې راسي. هغو ویل دا کار یې پر موږ. خالد رهي سو، تر شا نه ګوري، زړه یې بېغمه دی، څو عکرمه او شرحبیل ته ورورسېدی. په دغه وخت کې له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې الهام وسو او دا یې په فکر کې ور وګرځېدل چې د خالد تر شا څوک نسته چې د شا د خوا یې وساتي. نو یې څونه نفر چې پیدا کولی سوای د هغو څخه یو کوچنۍ ډله جوړه کړه، ویل تاسې به په خالد ابن ولید پسې یمامې ته ولاړ سئ او د خالد تر شا څوک ساتئ. ډله هم سوه. د اعراب ته چې راورسېد چې هغو باید ساتلی وای، هلته څوک نه وه، نو دغې ډلې هلته واړول چې د خالد شا وساتي. خالد هلته د یمامې و طرف ته روان دی. عکرمه او شرحبیل ورسره ملګري دي. عکرمه پر میمنه یعنی د لښکر پر راسته طرف دی، شرحبیل پر میسره یعنی د لښکر پر چپه طرف دی او مخ ته ځي. د شپې تګ کوي او د ورځې پټېږي، غواړي چې ناببره یمامې ته ورسېږي. دوی د شپې روان دي چې یو سیاهي یې ولیدل چې ورغله یوه ډله مسلح خلک بیده دي، څوک وایي 40 څوک وایي 80 نفره وه. د دې ډلې مشر مجاعه ابن مراره و چې دی هم یو د رئیسانو څخه د بنو حنیفه دی. دا یې ټوله بندیان ونیول. اوس نو خالد رضی الله تعالی عنه ورته وایي تاسې څوک یاست؟ خو دوی هغه ډله وه چې د بنو عامر د حملې دپاره روان دي. نو په شپه کې ټوله بیده وه او مسلمانانو ټوله بندیان ونیول او خالد رضی الله تعالی عنه ته یې راوستل. خالد رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې کوي، ویل څه عقیده مو ده؟ هغو ویل مسیلمه زموږ نبي دی. نو د هغو څخه یو پس له پوښتنې وژي. خالد غواړي چې دوی د هغه خپل کفر څخه راواوړي، خو فایده نه کوي، دوی پر هغه خپل کفر ټینګ دي. نو یې یو ځینې وژي. کم وخت چې هغو ولیده چې بې مرګه مو نه پرېږدي او دوی هم د خپله کفره نه رااوښته، نو یوه نفر ورته وویل یا خالد، که ته د اهل یمامې دپاره خیر غواړې که شر، دغه یو سړی پرېږده مې وژنه چې نوم جاعه عباره دی د هغه ډلې. ویل موږ د رئیسان دی پرېږده، ضرر نه در رسوي. که ته د یمامې دپاره شر غواړې چې نور دې مړه کړه، بیا دی هم مړ کړه، او که د اهل یمامې دپاره خیر غواړې شاید دی منځګړیتوب وکړي، ځکه دی هم یو مشر دی. نو یې مجاعه ابن مراره پرېښاوه او په خپله خیمه کې بندي کړي او مسلمانان د امامې و طرف ته رهي دي. خالد تعالی عنه د لښکر په رسېدلو خبر سو او هغو هم خپل لښکر و یو منطقې ته را ایستلی و چې عقربه ورته ویل کېږي او امام کلاو د باندې ځای دی. که څه هم یمامې ډېرې ټینګې او مضبوطې کلاوې درلودې چې د جنګ دپاره ډېرې مناسبې وې، مګر د قوت یې د باندې را او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هم پر داسې ځای واړول چې امامه تر لاندې وه. او خالد رضی الله تعالی عنه بیرغونه وویشل. د مهاجرینو بیرغ د سالم مولا ابي حذیفه سره و، د انصارو بیرغ د ثابت ابن قیس سره و، او د نورو عربو قبیلو ځان ته جلا جلا بیرغونه درلود. اوس نو دوه لښکره سره مخامخ دي او د جنگ دپاره آمادګي نیسي. خالد ابن ولید د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه د مسیلمه په باره کې یو حدیث لیدلی و. صلی الله علیه و آله وسلم وویل مسیلمه لره شیطان دی چې حالات ورته وایي. کم وخت چې دا شیطان ورته راسي د ده تر خولې ځګان راوځي. کم وخت چې مسیلمه وویني، که مو وکولی سوای چې مړ یې کړي مې پرېږدئ، او که مو وکولی سوای چې چم ورسره وکړي ویې کړي. نو یې د مسیلمه په باره کې د غدر اجازه ورکړې وه او اوس خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې د مسیلمه سره چم وکړي او په مناسب وخت پسې ګرځي. نو یې مسیلمه ته نفر ورولېږي، ویل د مخه تر دې
چې جنگ سره وکړو راځه چې خبرې سره وکړو. مسیلمه هم راغی او د خالد سره کښېنستی، ویل وایه څه وایه؟ خالد ویل زه اماده یم چې بیرته ولاړ سم په دې شرط چې د یمامې نیمې میوې راکړي. مسیلمه ویل صبر وکړه. لاس یې پورته کړي، هغه شیطان یې ورته راغی. د مسیلمه تر خولې ځګان راوځي او ویل یا نیمې میوې به ته اخلي، موږ ته چې شته سوه فکر به کوو. خالد ویل درېیمه حصه د میوو راکه زه در څخه ځم. بیا مسیلمه ته د هغه شیطان راغی او تر خولې ځګان راوتل، ویل یا خالد ویل څلورمه حصه د میوو راکه زه ځم. مسیلمه ته بیا شیطان راغی، اوس غواړي چې ځګان یې تر خوله راووځي. خالد حمله پر وکړه او مسیلمه په ځغستا سو، ځینې ځغلي. دلته نو جنگ شروع سو. اوس د مسلمانانو لشکر ټوله 12,000 نفره دی. د عکرمه لشکر، د شرحبیل لشکر، د خالد لشکر ټوله 12,000 نفره دي. د امامې بنو حنیفه 100,000 نفره دي او شدید جنگ شروع سو. مؤرخین وایي په تاریخ کې د اسلام چې هر څه جنګونه پر مسلمانانو تیر سوي دي تر دغه شدید جنگ نه دی پر تیر سوی. تر ټولو هغه شدید جنگ د امامې دی. بنو حنیفه یو قوم دی چې عصبیت پکښې دی. تر هغه وخته جنگ کوي چې یو نفر یې موجود وي، مرګ په سترګو ویني او پر ورځي. نو ډېر شدید جنگ روان دی. پر مسلمانانو ډېر بد حال دی. د مسلمانانو د لشکر قومندان خالد ابن ولید دی او د کفارو د لشکر قومندان محکم ابن طفیل و چې د مسیلمه وزیر و. په خپله مسیلمه د لشکر تر شا ولاړ دی، فقط خلق و جنگ ته تشویقوي، نارې وهي چې نن ورځ د غیرت ده، ښځې مو وساتئ، مالونه مو وساتئ. شرف او نسب مله ښځو او خاطر جنگ کاوه او د مسلمانانو شعار په دغه جنگ کې وا محمده و چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم یې یاداوه او جنگ یې د هغه په خاطر و. جنگ ډېر شدید سو. د مسلمانانو لشکر سره وپاشل سو او د مسیلمه لشکر د اعرابو د طرفه څخه وکولای سوای چې د مسلمانانو په لشکر ورننه. مسلمانانو در وشات د هغو خیمې وې چې د خالد ابن ولید په خیمه کې هغه مجاعه ابن مراره بندي و او د هغه د پیرې دپاره د خالد ابن ولید ښځه پاته وه، توره ورڅخه وه او د بندي حفاظت کوي. د مسلمانانو لشکر داسې سره وپاشل سو چې د مسیلمه لشکر چې د مسیلمه د مقدمه د مسلمانانو خیمو ته ورورسېدل، حتی د خالد ابن ولید و خیمې ته ورننوتل او توره یې پورته کړه، غواړي چې د خالد رضی الله تعالی عنه زوجه ووژني. خو هغه بندي مجاعه ابن مراره پر نارې کړه، ویل پرېږدئ، هغه امان ورکړي. په دغه وخت کې د مسلمانانو لشکر بیا ځای کېږي، مهاجرین او راغله او بیا یې جنگ شروع. برا ابن معرور داسې عادت درلودی چې جنگ به یې ولیدی د لشکر شاته د خیمو سره به کښېنستی، بیرېدی به، رېږدېدی به او څه موده وروسته به بیا راوغورځېدی. دا راغورځېدل یې نو د زمري په شکل سره وه. داسې جنگ یې کاوه چې څوک یې بیا مخ ته نه سوای درېدلی. برا هم و دغه حالت ته رسېدلی دی. داسې جنگ شروع سو چې چا یې مثل نه دی لیدلی. په دې حمله کې د مسیلمه لشکر بیرته شاته ولاړی چې دلته نو هغه د جهاد عجیبه حالات ښکاره کېږي. د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه د مسلمانانو بیرغ ورڅخه دی او ور د مخه کېږي. زید ابن الخطاب د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ورور دی او تر عمر رضی الله تعالی عنه د مخه مسلمان سوی دی، د هغه اولو مسلمانانو څخه دی او په جنگ کې مخ ته روان دی چې په مخه نهار ابن الضحال یا رجال ابن عنفو دا دواړه یو دي، دا په مخه ورغی. دا هم مشاورین د مسلمه دی او دا هغه سړی دی چې وخت مسلمان سوی و او بیا ولاړی خیانت یې وکړي د مسلمه وزیر. نو د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په مخه دغه رجال ابن عنفوه ورغی. زید رضی الله تعالی عنه نیزه پورته کړه، نهار یې په وواهه. د نهار په ځیګر نیزه ننوته او تر شا یې راووته او هغه یې مړ کړي. دا ډېر لوی سړی دی د مسیلمه په لښکر کې. د دغه واقعې په لیدلو د بنو حنیفه معنویات کمزوري سوه. زید ابن الخطاب ویل ای خلقو، غاښونه ټینګ کړئ او پر دشمن وارونه کوئ او مخ ته ځئ که څه هم یو قدم وي.
او زید ابن الخطاب ویل زه په خپله والله تر هغو خبرې نه کوم چې یا کفار لجکسبه زه د الله جلاله سره ملاقسم بیا به زه خپل دلیل و خپل رب ته ووایم. یعنی تر هغو خبرې نه کوم چې یا کفارو ته شکست ورکو او یا شهید سم. او په دغه معرکه کې زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه شهید سو. جنگ شدید دی. د مسلمانانو لشکر په نوې حمله کې پر مخ روان دی او هلته مسیلمه نارې وهي الاموال النساء، یعنی مالونه ښځې. بنو حنیفه بیا ټینګ سوه او جنگ یې شروع کړي. پس له شهادت څخه د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه یوه د مسلمانانو څخه بیرغ واخیستی، مګر د جنگ د شدت څخه پر شا ځي تر داسې اندازې چې د مسیلمه لښکر د بل وار دپاره د مسلمانانو خیمو ته ورسېدی. دلته مسلمانانو نارې شروع کړې یا للانصار یا للانصار. بیا د مسلمانانو لښکر سره یو ځای سو، خاصتا انصار چې دا دی چې حاضر عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی. هغه وایي کم وخت چې دا ناره وسوه یا للانصار، یو د انصارو څخه چې د جنگ په شروع کې په چپه اوږه کې په غش ویشتل سوی و او دغه چپه طرف یې شل و، بدن یې بې حرکته سوی و. هغه 100 نفر چې دا ناره واورېده چې یا للانصار توره یې واخیسته، غواړي چې ورهیسي نسي تلای، حتی ولاړېدلی نسي، پس کېدلو یې شروع وکړه ورسکېږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل یا ابن اخي، یعنی ای وراره څه شي کوي؟ هغه کوي نامه نه وهي. ما ورته ویل هغه ستا په نامه نه دي درنارې کړي، بلکې هغه وایي یا للانصار. ده ویل زه د انصارو او هغې ته به ووایم قبوله یې کړم که څه هم کېدلو وي. او دغه سړی تر هغه وخته سکېدی څو شهید سو. دلته د مسلمانانو فداکاري ښکاره سوې او مسلمانانو په نوې حمله شروع وکړه، خاصتا د انصارو د طرفه. څو د مسیلمه لښکر یې بیا پر شا کوي. مسیلمه د لښکر تر شا ولاړ دی او خلق پر جنگ تودوي. محکم ابن طفیل د مسیلمه د لښکر قومندان دی او دریم وار یې بیا د مسلمانانو پر لښکر حمله وکړه. دا وار د مسلمانانو لښکر مات سو او په تیښته یې شروع وکړه. دا وار یې د جنگ میدان پرېښاوه. په دغه وخت کې د مسلمانانو بیرغ سالم مولا ابو حذیفه واخیستی او دا وار نارې وهي یا اهل القرآن. دا وار د مسلمانانو شعار او ناره یا اهل القرآن سوه. و یا اهل القرآن زینوا القرآن بالفعال، یعنی ای اهل د قرآن، قرآن په عمل ښایسته کوي، یعنی عمل په وکئ، جهاد وکئ. په دغه ناره په سوو د قرآن مجید حافظان سره راجمع سوه. د هر چا چې قرآن مجید په یاد و هغه په میدان جنگ کې ودرېدی او په جنگ یې شروع وکړه. دغه د حافظینو تعداد 700 یا لږ زیات و. دغه 700 نفره د 100,000 نفرو په مقابل کې جنګیږي چې د دوی څخه 500 نفر شهیدان سوه. د قرآن کریم 500 حافظان په یوه وار په دغه جنگ کې شهیدان سوه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې په دغه جنگ کې حاضر و د دغه جنگ بعضې هغه حالات چې ده لیدلي دي بیانوي او وایي وما مې ولي چې پرې ولاړ و ای وهلې یا اهل القرآن زینوا القرآن بالفعال. او د هغه غوږ پرې و او په سر یې زړېدی، غوږ یې هیر و، د هغه په فکر کې نه و او نارې وهلې. بل ثابت ابن قیس ابن شماس جنګ کاوه او کفار یې وژل، خو د کفارو د طرفه ووهل سو، د اوښه ولوېدی، شهید کړه سو. دغه کافر ورته راتیر سو چې بل وار یې پر وکړي. د ده اوښ پښه پورته کړه او کافر یې پر مخ وواهه، مړ یې کړي. سالم مولا ابو حذیفه بیرغ واخیستی، خو د کفارو حملې پر ډېرې سوې. دی نه غواړي چې پر شا ولاړ سي، نو یې په مځکه کې په ریګو کې کوي، پکښې ودرېدی. دا د دې دپاره شا نه او جنگ یې کاوه. څو دواړه لاسونه یې د تورو په وارو پرې سوه. بیا یې هم بیرغ نیولی و، څو شهید کړه سو. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه وایي والله که سالم مولا ابو حذیفه ژوندی وای ما به د خلافت دپاره شورا نه وای جوړه کړې، یعنی تر ما وروسته هغه خلیفه و، د شورا و جوړولو ته ضرورت نه. دا د سالم رضی الله تعالی عنه درجه او مقام دی. په دغه جنگ کې داسې نمونې د شجاعت او جهاد ښکاره سوې چې په هغو سره مثال راوړه کیږي. او بیا د مسلمانانو د صبر په خاطر او د قرآن کریم د حافظانو د ثبات او شجاعت په خاطر د مسیلمه لښکر شاته ووهل سو
او مسلمانانو په دې د یو غشي محکم ابن طفیل ومشتي. محکم د مرتدینو د لشکر مشر او قومندان دی. ویل کېږي چې د غشي ویشتونکي عبدالرحمن ابن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او محکم ولیده چې د لشکر د مسلمانانو د دغه حملې په مقابل کې پر شا دي. پوه سو چې لشکر یې شکست خوري. ناره کړه ویل یا اهل یمامه باغ ته ننوځئ. دلته د اقربا و منطقې ته نږدې یو باغ و او شاوخوا ډېر لوی دیوال پر راګرځېدلی و او دا باغ د یمامې د کلاو څخه د باندې و. محکم لشکر امر کوي چې دغه باغ ته ننوځي. د مسیلمه لشکر باغ ته ننوتی او په خپله مسیلمه هم په دغه باغ کې دی. لشکر چې باغ ته ننوتی د باغ دروازه یې په ځان پسې وتړل. مسلمانان په پسې دي خو د باغ دیوالونه ډېر لوړ دي، نسي کولی چې ور واوړي. دننه په باغ کې قریب 100,000 نفر د مرتدانو لشکر موجود دی. مسلمانانو باغ محاصره کوي مګر اوس څنګه ور ننوځي؟ د ننوتلو لار نسته. که وغواړي چې تر دیواله ور واوړي مرتدین هلته ورته ناست دي، که وغواړي ور ننوځي لار نسته. دلته د برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت ښکاره سو. برا چې الله علیه وسلم د هغه په باره کې فرمایي، حدیث شریف دی، رسول صلی الله علیه و وسلم فرمایي ډېر خیرن او خاورن سړی به وي چې د دروازو څخه شړل کیږي. یعنی داسې سړی چې په ظاهري شکل کې قدر نه ورکوي اگر کې پر جل جلاله قسم وکړي الله عز وجل دا د قسم ورپوره کوي. یعنی کې وویل یا رب وتوبه کوي الله د قسم ورپوره کوي. او د هغو کسانو څخه یو هم برا دی. د برا رضی الله تعالی عنه هر ناس پر الله له قبل. نو د هغو کسانو څخه چې مستجاب دعوات دي ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی. د برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت یوازې په ایمان او عبادت نه دی بلکې برا رضی الله تعالی عنه مجاهد فی سبیل الله دی. او څنګه مجاهد؟ په دغه وخت کې چې مسلمانان د باغ دروازې ته ولاړ دي او د ورتګ لار هم نشته، برا ابن مالک ویل ما پر ور وغورځوئ، یعنی تر دیواله مې ور پورته کوي او ور ایله مې کوي. صحابه کرام ورته ویل ویحک څنګه دې په 100,000 نفرو ته ور وغورځوو؟ د په قهر او غضب ورته وویل زه درته وایم پر ور ومې غورځوئ. دا د ده د ټینګار په خاطر یې زغره د نیزو پر سرو کښېښول او دی پر دا زغره کښېنستی او صحابه کرامو نیزې پورته کړې. دی تر دیواله لوړ سو او باغ ته دننه ځان ور واچاوه. یو نفر د 100,000 دشمنانو په مقابل کې فقط چې دی ور ولوېدی مرتدانو پر راواچول. د هره طرفه وهل کېږي، د ده توره په لاس کې ده او د ځان دفاع کوي. خو وارونه دې پر مشلي او زخمي کېږي، څوک یې په توره وهي، څوک یې په نیزه، څوک په غوښو، مګر دی رضی الله تعالی عنه ټینګ ولاړ دی، مقاومت کوي او کرار دروازې ته نږدې کېږي، غواړي چې دروازه خلاصه کړي. مرتدان غواړي چې د دروازې څخه یې راوګرځوي او د هره طرفه یې وهي، خدای د ځان څخه دفاع کوي او په عین حال کې کرار دروازې ته نږدې کېږي. څو دروازې ته ورسېدی مګر هو څو اتیا ځایه زخمي سوی و. د تورو، نیزو، غوښو، هر قسم اسلحې وارونه پر سوي وه. تر اتیا ځایه ډېر زخمي سوی و مګر دروازه یې خلاصه کړه. د دروازې د خلاصېدو سره یو دم مسلمانان باغ ته داخل سوه. مرتدانو چې دا حال ولیدی چې څنګه یو نفر کولی سي چې دروازه خلاصه کړي او دلته دا نور ورننوتل، معنویات یې ضعیفه سوه. نو یې دننه په باغ کې په تیښته شروع وکړه، دې خوا ها خوا ته ځغلي او مسلمانان نور هم پسې ورننوځي. په اولو خلقو کې چې باغ ته ننوتل یو هم سماک ابن خرشه ابو دجانل الانصاري رضی الله تعالی عنه. محترمو ورونو، پاته کیسه به په 2 نمبر پته کې ان شاء الله تعالی واورئ. والسلام علیکم ورحمة الله